او الله قرآن شریف کې په خپل یو اعلان کړی دی. بعض خلک برالل او نبی علیہ السلام مبارک ته د خپل منځونو د روجو ذکر کاو او وی به د الله رسول زه خو منځ کوم، زه روجي نیسم، زه نیکۍ کوم. الله قرآن شریف کې اعلان وکړ یمنون علیک ان اسلموا، چې دا خلق پتا د خپل مسلمانۍ احسانونه راړی. اسلام د عمل نوم دی. دی وی زه منځ کوم، صدقې ورکوم، روجي نیسم، نو پتا د خپل مسلمانۍ احسان راړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، دا ورته وایه چې په ما د خپل مسلمانۍ احسانونه مه راړوئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زما احسان قبول کې چې د دنیا سره او سپین کافر مې پرېښودل او ستا په سینه کې به د ایمان رڼا ور واچوله. ټول وایه الحمدلله. مونږ خدای د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي، په مسلمان ملک کې پیدا کړي او د اسلام په معاشره کې پیدا کړي. او چې پیدا شو مونږ نه پوهېدو او ملا صاحب راله په غوږ کې بانګ ویلی دی او په بل غوږ کې راله اقامت ویلی دی او دمونه یې ورباندې چولی دی او چې ماشوم یې په زانګو کې زانګولې نو مور به راته د خدای نوم اخېسته، اللهو به یې درته وی د خدای نوم. که امریکا کې پیدا وی نو بیا به دې څه کول؟ کافر به وی. که په روس کې پیدا وی نو بیا به دې خدای م نه منه، ټول عمر به دوزخ خشاک وی. او که په جاپان او په جرمني کې او په استرالیا کې او په لندن کې او د کافرو په ملکونو کې پیدا وی نو نه به دې خدای منه او نه به دې رسول پاک منه. نو دا خو مونږ خدای ته نو ویلی چې خدای مونږ په مسلمانانو په ملک پیدا کا او د مسلمان مور او پلار نم پیدا کا. دا د خدای خپل فضل دی او د خدای کرم دی او مونږ له خدای د دې نعمت د شکرې توفیق راکړي. رونو ایمان خو مونږ له خدای راکړو، خو د ایمان به اوس مضبوطول پکاري. که د ایمان مضبوط نی او کچی نو دا ډیر په اسانه وځي، او که د ایمان کله مضبوط او کلکی نو دا په اسانه نه وځي. زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه او مذهب دی هغه دا دی چې ایمان په مقدار کې زیاتې کمې نه قبلی، لیکن دا ایمان په طاقت کې مضبوطوالی او سستوالی قبلی. دا کلکیږي، مضبوطیږي او دا سستیږي، نو ایمان به کلکاو. او خدای پاک د هغې دپاره نښې پیدا کړي دی. الله وایي ویزداد الذین آمنوا ایمانا، دغه نښو سره خدای پاک د سړي ایمان مضبوطی او پخی یې، پوخوالی چې ورته وایي او کلکی یې. قسم دی چې ایمان کلکی دا په اسم نوځي بیا، او که ایمان کمزوری زر ختمیږي. زه به د هغې مثال دله درکم. لکه بعضې رنګ دی چې هغه په دې سیمټو کې ور واچوي، نو هغه چې پلستر پې وکړي نو که ته ډېره مږې مږې هغه رنګ به صفا او پاک روځي، خو دا به د دې دیوال نه رجیږي نه. او یو هغه رنګي چې په برشې دیوال نه ورکې، که په هغې دې معمولي غوندې چاکو راښکه یا یو خښته دې پرې راښکه نو په کړپ به ته هغه رنګ لاندې ودانګي. نو کم رد چې په رګونو کې دننه ننوتي په سیمټو کې دې ګډ که دیوال نه دې پلستر که او د زړه په رګونو کې دننه وردن نشي، د ایمان بیا وتو والانی. او کم ایمان چې په برش لکه دیوال له رنګ ورکې هغسې دا ډېر زر تختی ختمیږي. بیا یو تابعی دی، لوی شخصیت دی، ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه. هغه په یمامه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. د هغه نوم مسیلمة الکذاب. مسیلمه وی زه پیغمبر او د پیسو د لالچ دپاره د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. ځکه یو ځل حضور پاک له مدینې شریفې ته راغی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راوستی و، یوازې نو لوی لښکر و ورسره. نو د مدینې نه بهر یې پړه وغورځاو، نو حضور پاک وله ورغی او د حضور پاک سره
حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ دته به خطیب الانصار وی دل خدای خپل आवाज ورکړو او فصاحت او بلاغت ول خدای ورکړو نو خبره به ډیر اثرناک وا. نو چې ورغه نو هغه پیغمبر علیه السلام ته وی یو څو خبره را سره وکا ویا خو بداسیو کو چې په شهري علاقو بستو حکومتي او په باندو به زمو حکومتي دا را سره پیسه لاوکي او یا را سره داسې لیکلو کا که ته وفات شو نستانه پس به زه باچه یم. ګوره ټول چل د بادشاه دپاره د خدای دپاره خبره نه یا به په باندو زمو حکومتي او په شهري علاقو بسته حکومتي او یا به دویم دی چې استما سره لیکلو چې ته وفات شې نو ستانه پس به زه بادشاه او یا به جنګ کو. نو حضور پاک ورته څه فرمایي وی لکه مسیلمه وی تا هغه کسې چې ستا متعلق ما ته خدای یو خوب ښوولی دی. حضور پاک فرمایي وی ما یو خوب ولید نو په لاس کې مې د سرو زرو 2 بنګړي فاهم نشانهما نو داغي په وجه زه فکرمن شوم چې خدای بنګړي پیغمبر او هغه ته په لاس کې بنګړي او بیا د سرو زرو بنګړي خوب می لیدا. نو په خوب کې راته چوي چې پوکي ولا ورکا نو ما ولا پوکي ورکا نو په پوکي وال وتل او ختم شو یو پوکی سره ختم شو. نو فکرمن خوشم او په یو پوکی ختم شو. نو تاسو هم اقای یو دیو یو بل یو کس هغه ته به اسود عنسی وی فکر خمراله پیدا کړی دی سوچ او ټینشن کې بچولم او ان شاء الله په یو پوکی بدوانه ختمېږي. او بیا وته حضور پاک او فرمایل نبی علیہ السلام سره د کجوري او لختوا وی کدا غواړي والله چې دام دل درنکم دل بادشاہي غواړي. دا خبره د بادشاہ دی که خبره د پیغمبر دی؟ خبره دی د بادشاہ شروع کړه دا چوکب هم در نکم او ما تابع شو که ما تر شاکل الله به هلاک کی او خدای به تباہ کی او زه د نه لاړم نور خبره سره نکوم. ثابت ابن قیس دا د ناس دی بر سره باقی خبره وکړه لاړ نبی علیہ السلام. نو هغه مسیلمة الکذاب یو لوی چرچا جوړ کړه او د خپل علاقې خلک یې ځان سره مرګري کړل. هغه به دا پیغمبر دی د دروغ پیغمبره دعوه. حالانکه حضور پاک فرمایي انا زمانه پس بل پیغمبر بنا راځي انا خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر زم. او یو ځل یو فرمایل وی یو بلډینګ مثال ورکي لکه یو بلډینګ دی او هغه بلډینګ د خښتو نه جوړ دی یو خښته پکې کمه ده نو یو سړی غیر چاپیره ګرځي یاره وی ډیر ښه بلډینګ دی ارمان کدا یو خښته پکې پوره شو نو څه خبري. نو حضور پاک وی دغه بلډینګ د اخیری خښته زم د پیغمبرانو بلډینګ په ما مکمل شوی دی. نو دغه سړی د پیغمبره دعوا وکړه جادوګر غوندې سړی او خلک ورپسې شو. نو دا ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ دی رونیو تابعی دی رحمت الله علیه او ته وی په ما ایمان راوړه هغه ځا کدو د غلو بوجه په ایمان راوړه ته ما ته معلومه ټول چل دی باچې لا جوړ کړي دی وی ښه اور کې دی غرضو سزا داسې در کوم چې د دنیا د تماشې سزا وي وی ښه چې څه دی خوښی فقد ما چې څه دی خوښی کاوه. نو دی مسیلمة الکذاب دی دروغجن پیغمبر د اور بلک څنګه چې نمرود اور بل کړو ابراهیم علیه السلام یې پکې غورځولو اور یې بلک وی که په ما ایمان راوړې خو پرېږدم دی او که په ما ایمان نه راوړې نو دی اور ته یې غورځوم. ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه وته وی اور ته مې غورځوي وی ته بلک ستانه غورځولو نه مخکې ورته یو ټوپ وامه ګورم چې ما خپل خدای سوځي او کما به نه سوځي چې اورې بلک او دی غورځو. ابو مسلم خولانی د ټولو نه مخکې اور ته ور ټوپ کړی او په اور کې ګرځي د اور سوي او د اور تو د الله په لاس کې دی. ایمان کلک کیسم نشتا ټیټ ایمان ساته په الله او دا یقین ساته چې دا اور
د دې تو د خدای په لاس کې دی او دا اور یخول د خدای په لاس کې دی. ټیټ ایمان ساته، ټیټ په خدای ایمان ساته. دا عقیده لره چې جوړونکی خدای دی، دا عقیده لره چې بیماری راوستونکی خدای دی، دا عقیده لره چې عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی. او دا ټیټ عقیده ساته چې کم ځای ماله خدای د مرګ مقرر کړی همالته به مرګ خامخا راځي. په دنیا کې مې د څوک هم نشي بچ کولی، هېڅ هم نشته. مونږ چې ناجوړه شو په زیارتونو پسې ګرځو. هلکه زیارتونه دې لري چې ته به بیماری علاج له ولځې، ولې دا حکیمان دي که دا ډاکټران دي. هسې زیارت له تلی شي، زیارتونو له تلل او قبرونو له تلل دا ښه دي. رسول الله مبارک ویلی دي نهیتکم عن زیارت القبور، مخکې به خلکو زیارتونو تلو سره داسې ناروا عملونه کول، نو پیغمبر مبارک وی نه بځئ. بیا وروستو چې د خلکو عقیدې درسته شوې وی مخکې مې منې کړې وی چې قبرونو له به نه ځئ، اوس اجازت ته ورځئ. دا سړي ته آخرت یادوي، نو قبر له لاړ شه آخرت به دې یاد شي. د یو صالح قبر له لاړ شه نو ذهن کې به دې ډېرې خبرې راشي، اوهو څنګه نیک سړی و، ګوره زه د کوم ځای نه رالم، که داسې ځم خدای نیک کړم. کولی شي، خو دا به نه وی چې کاڼې رالی او په ځان مږي چې دې سره جوړ شم، یا خاورې رالی او په دانو باندې دوړی چې دانې به ورسره جوړې شي. او که ته پلانکي خو په خېټه دړو چې زیارت له لار جوړ شو، نو د هغې مثال به درکړم. حضور پاک فرمایي زه نه ویم وی کله شیطان په یو انسان کې وردن نشي، هغه کې بیماری پیدا کی، نو بیا ورته کې واچي پلانکۍ تیږې له لاړ شه، پلانکۍ ونې له لاړ شه، پلانکي زیارت له لاړ شه. نو دې چې لاړ شي شیطان تیوځي، نو وی ګوره که نه ټیک شوم. نو زیارتونو له تلل ښه دي، خو په ښکلې عقیده دې له به نه دي چې زه زیارت له ځم چې خېټه باندې مې درد دی چې زما دړ ښه شي، او په سترګو مې درد دی چې زما د سترګو دړ ښه شي، او خېټه کې مې باد دی چې دا باد رانه وباسي، او دا ماشوم والا به وځم چې دا ماشوم ټیک شي. دا عقیده د شریعت نه ده، نه د حضور پاک ده او نه د صحابو ده، او نه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده. او دا کارونه نه صحابو کړي دي او نه تابعینو کړي دي. د حضور پاک قبر نه ټول راغلی دی مبارک له روزه مبارک له، والله که چام ورسره دا چل کړي. او د صحابو قبرون له تابعین تل او بقی ته متل چام دا لوبې نه دی کړي. دا شیطانی اثرات، کمزوری ایمان، ایمان ټیټ کا ټیټ. ډاکټر لزه خدا مو وایي چې ډاکټر مې جوړی، وی جوړون کې څوک دی؟ الله. ساختم سکا تعویز مچوا، خدا مو وایي چې دا جوړون کې مې دا ساخت او تعویز دی، نه په دې ساخت او په تعویز کې شفا څوک اچوي؟ الله. دا ظاهري مادي اسباب دی، هغې له به دی او د خدای نه به سوال کې. او زیارت ظاهري مادي سبب نه دی، زیارت بابا لوی شخصیت دی، نیک دی، دقسې د هغه نیکي ده. او دا زیارت بابا چې به ناجوړه شو دی به چا لته دی د مرګ نه ځان د بچ کړی دی چې تا بچ کوي جوړی دی. عقل بالکل د خلکو نشته دی چې وفات دی، خو دی ناجوړه دی، وفات شوی دی که نه، نو ځان یې نه دم او تا دمی د قبر نه، ځان یې د مرګ نه بچ که چې تا به جوړ کړي او تا به د مرګ نه بچ کړي نه. اب هم ډاکټر لته او ډاکټر خپل علاج کوي، ستام کوي، هغه خپل علاج نه کو، دعا به یې راته کول. نیک سړی تم ځان ته دعا کوه. نو دا عقیده ټیټ کا، مضبوط عقیده. یعنی قسم دی ګوره که عقیده کې دی لږ معمولی سستوالی، نو د اذان کدن وخت کې بدل شیطان راځي. خدای راته بیا خیر کا. اوس ته شکونه اچوي، شکونه عقیده د لکه چکۍ. اوس نو چې اوس د له عقیده کچه کوي، نو ځان کدن کې ایمان نه اخلاص کې بیا به څه کوي؟ د الله په ذات کلکه بروسه ساته او کلک یقین ساته. زما قسم په خدای که دا ټوله دنیا یو خواشي او تا سره د خدای یو ذات ملګري که دا دنیا دله د خپم د ځمکې نه اوچته کړي. دا عقیده ټیټ وساته د الله په ذات. تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت هم د خدای لاس کې دی او ذلت هم د خدای لاس کې دی. بیده الخیر، خیر خدای سره دی. او علی کل شیء قدیر، د په هر څه طاقت او قدرت نیون کې الله دی. نو ابو مسلم خولانی ور ټوپ دی ورته اور په ګلې گل ذات. نو مسیلمة الکذاب سوی وته اخو پوی شو چې دا سړی خو بچ شو، اوس خو زما سسٹم خرابیږي، خلک بوي چې دا خو ته دروغجن پیغمبر یې. نو هغه ته وی زما د وطن نه وځه، شبه ځه
هغه وی سلام علیکم. نو راغی مدینه منورې ته او دې خبرې دونه شهرت وخوړه، داسې خبره ډېره مشهورېږي، ټول قافلو والا خبر خور که چې په یمامه کې یو سړی مسیلمه اور ته غورځولی دی، اور پې سوړ شوی دی. نو چې مدینې شریفې ته راغی نو په مدینه شریفه کې په مانځو د لمونځ یې کو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راغی، هلکه مسافرې میلمې؟ وی یو. وی د کوم ځای یې؟ وی د یمامې. هلکه یمامې مې اورېدلې مې دي چې هلته یو سړی مسیلمه دغه دروغجن پیغمبر اور ته غورځولی او اور پې ګلې ګلزار شوی دی، چې دا خبره ټیک ده او که غلطه ده؟ هغه ورته وی چې کومې اور ته غورځولی او اور پې ګلې گلزار وا دی مخکې ولاړ دی ښه زه یم. وی تی؟ وی او څه دې نوم دی؟ ابو مسلم خولاني. او عمر ورته حیران شو، وی اله راځه د پیغمبر مبارک خلیفه له دې بوزم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له دې بوزم. نو چې حضرت ابوبکر صدیق له بوته نو هغه ته څه وایي؟ وی ابوبکر یو سړی درته نه ښي؟ وی څوک راته ښی؟ وی داسې سړی درته ښیم چې د حضور پاک په امت کې خدای پاک په هغه د ابراهیم علیه السلام یادونه تازه کړي دي، داسې سړی درته ښیم. د ابراهیم علیه السلام نقشه پکې خدای مونږ ته ښکاره کړه او د ابراهیم علیه السلام یادونه پکې خدای تازه کړل. ابراهیم علیه السلام نمرود اور بل کړ، کوم اور یې بل کړ؟ داسې اور یې بل کړ چې مرغۍ پې برابر نه شو وانه. او چې کله ابراهیم علیه السلام راوسته ورغورځو نو چل نه ورته چې څنګه یې ورغورځو، چل ولا نه ورته، څنګه یې وغورځو؟ نو سیب شیطان ولا راغی چلې ورته وخو، هغه د دوزخ د غورځولو طریقې هغه ته معلومې وې. نو ورته وی یو مچوغڼه جوړه کړې، یو باڼیچه، او په هغې پټال به دې کښېنې او چې ټال له دیکه ورکې نو پړې به وشلې زنځیر، نو دې به د اور منځ ته ورغورځېږي. نو چې ابراهیم علیه السلام یې پې کښېنو نو ټال نه اوچتېده، زور ورکوي نه اوچتېږي. نو شیطان ته خو پته و چې فرشتو نیولی دی. نو شیطان ورته ورشه پیغلی جنکې راولې او سرونه پې سرتور کې. نو چې پیغلی جنکې راوسته او سرونه یې سرتور کړل نو د رحمت فرشتې لاړې پورته شوې، نو ټال آسان شو. نو فرشتو الله ته وی یا الله دا یو ستا دقه یو بنده دی مؤمن، نو ټول تا نه مني او د خدای دعوه نمرود کړې ده، اور ته غورځېږي ربه بچې کا، مونږ له اختیار راکا چې مونږ لاړ شو مونږ د ده مدد وکړو. وی ورشه فرشتې نمبر په نمبر راځي ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ وی مونږ نه مدد وغواړه. وی سوال نه پیدا کېږي چې ابراهیم به د غیر الله نه مدد وغواړي، ابراهیم به د الله نه علاوه د بل چا نه مدد نه غواړي. چا نه به مدد غواړي؟ الله نه به غواړي. جبریل علیه السلام ونه راغی، وی دا ما سره فرشته ده او د وریځو او د بادونو ده، که ته وې نو دی به دا اور به اوچت کې او د نمرود دیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړي. اوس به طوفان او زلزلې به راولي، دا د باران ده اوس به باران راولي، دا اور به مړ کړي. شا به وایه وی تاسو په خپل اختیار راغلی که د خدای په اختیار؟ وی نه په خپل نشو راتلی، د خدای په اختیار. وی زما رب ما نه خبر دی که نه؟ وی یو رب خدا نه خبر دی، بس چې رب خبر دی دویم ټکې پکې نشته. ربی اعلم بحالی، رب خبر دی او رب خبر دی چې رب می خبر دی په آرام کښېنئ. نو چې څنګه یې ورغورځو اور ته، الله فوراً اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. اوره ګورې دا طاقت سوزش ته کې ما پیدا کړی دی، یخ شه یخ او معتدل، دومره یخم نه چې تکلیف د یخوالي نه ولا ورکې. کولی شي الله کې نشي کولی. ټیټ ایمان، مضبوط ایمان، اسم نشتا، په الله بروسه، په الله کلک یقین. اسباب به استعمالو، دا نه چې نه خدای مونږ له اسباب را کړي، مونځ به هم کوو، روژه به هم نیسو. هلکه دا مونږ روژه دې نشي بوتلی، په دې به خدای خوشحاله چې نو الله بر جنت ته بوځي. اسباب به استعمالی، ډوډۍ به هم خوري، علاج به هم کې، دارو درمل به هم، خو یقین به په دې اسبابو نه ساتي، عقیده به په چا ساتي؟ په الله.
د ایمان رڼا ډېر مضبوط شی دی جی چې ایمان کلک شو رڼا ته ګوره. حدیث پاک کې راځي چې مؤمن په پولیس ورات ځي، اوهو مسلمان چې په پولیس ورات ځي نو د دوزخ به د لاندې نه آواز ورکي یا مؤمنو اسرع، مسلمانه لږ زر ځه. الله دوزخ ورته چغه وایي مسلمان اسرع فإن نورک اطفأ ناری، ستا رڼا زما اور مړ کړ، زما تبې ختم کړ. فإن نور ایمانک، ستا د ایمان رڼا اطفأنی مړې کړم، اطفأنی مړې کړم، مړ ستا د ایمان رڼا زما تو ختم کړ، لږ زر پورې وځه. د ایمان رڼا ته د دوزخ اورم نشي ټینګېدی. ایمان مضبوط ایمان او یقین، کلک مضبوط ایمان او مضبوط یقین دا الله په ذات. دا مطلب نه دی چې ګنې اسباب بنې استعمالوه خو بروسه مه کوه وی په دې اسبابو نتیجه به الله ورکوي. دا کلکه ټیټ خبره ساته. نو اور د دوزخ اعلان ورته کوي زر ځه شبه فټافټ پورې وځه. ګورې فإن نور ایمانک اطفأنی، ستا د ایمان رڼا زما تو ختم کو، تو می ختمیږي زر پورې وځه، هلته هم درته نقصان نشي رسولی. او دا پټینی ایمان دا رنګ په شان، دا د رنګ په شان، دا ګوره د ټینګې نه دی، دا په یو موټرګي هم ختمیږي، دا په یو موټرګي په یو 10,000 روپۍ هم دا ختمیږي، دا په 20,000 روپۍ هم ختمیږي، دا په یو پټینه تنخواه ختمیږي. دا انجیوز والا ګرځي، دا ګرځي په تاسو مړه موټرګي به درکما، بیا دې خدای هم پریدي، بیا رسول هم پریدي، بې ایمان هم پریدي، بیا بل ته وایي مړه داسې ګډې وړې دي. ولې یو موټرګي ومنته. نو چې دا په یو موټرګي او دا په یو 10,000 او 20,000 روپۍ او دا زکات په دې پارمونو کې میمان تختی، دا ایمان نه دی، دا اسې رنګ دی. سواد ته تلو ما یو مولانا صاحب عجیبه خبره کوله، وی دلته دا انجیوز والا ښځې ګرځي، دا ښځې بې ستره کوي، او دا یو شی شروع کړی چې دا ښځې بار دې روزي او بار ګرځي نیک بختو. ته او سړي کې څه فرق دی؟ سړی بار ګرځي ته په کور کې قیده کړې، دا پراپګنډه کوي. ته جیل کې پراته، کور کې قیده پراته، جیل کې بورقه دې غټه په سري چې بار نه وځي. دا ظلم ولې دی ښځو سره دی؟ دا خبرې کوي دا زیاتې ولې دی ښځو سره؟ ښځې دې بار روزي ګرځي دي که نه؟ عجیبه ده. دا سړي سره دا زیاتې ولې دی چې دا سار ګوټ ته کښېني او تر ماسپښینه پورې ګوټ کوي؟ دا راولې دی ګوټ ته هم کښېنوه که نه؟ دا راولې د شپې وبخور هم پې وکړه که نه؟ دا راولې ترېشل ته یې مدروه که نه؟ د کنارې ولې لګوندې؟ دا وی تا باندې په کور کې خدمتګار یې ته به د خاوند خدمت کې او د بچو خدمت به کې، ته خدمتګار یې په کور کې؟ نه ته بادشاهي خدمتګاره نه. څه به کې؟ راځه بار روزه. نو چې بار روزې نو په جس کې دې نوکره کي، نو په ډایو بس کې دې نوکره کي، نو په کور کې دننه د خپل زوی او د پلار د 3 کسو خدمت ګناه ده، ناروا دي، او په جس کې د 400 سورلو خدمت جایز دی، او په ډایو بس کې د 40 سورلو خدمت خیر دی. عقل بالکل زمونږ د خلکو نشته. اسلام وی ښځه د کور سرداره ده، اډر به کوي او سړی به دی او سامان به وله راوړي. ورشه شابه باټینګل نه وړه حاجي تابعدار، ورشه شابه لوګان نه وړه، ورشه ټماټر، ورشه پیاز، ورشه غوښه، ورشه پلانکې، ورشه ماچسو ډبې په یو دګړ بزغلي. رښتیا ووایه دا سرداره د کور شوه که نه شوه؟ ډډه د کور والې د بالښت نور څه غواړې؟ سړي خو قتل شو. سار وختي غریب څوک په ګوټ پسې وځي، مازدیګر یې چاري په وګئ، څوک د شپې بخور په دې وځي، ټوله شپه بخور کوي، څوک سار ډیوټۍ پسې وځي، مازدیګر غریب نه خولې بیګې ورادن نه شي، څوک هلته بوساړه تړي، څوک هلته لیبر دی خښتې اوچتوي، څوک ګلکار دی په دیوال ناست دی. دې کور بالښت ته ډډه والې ده او په دې کې هم د دې حق نشته او د سړي حق شته. بجلیګر مولوي صاحب د خدای وبخي بعضې خبرې بیا ډېرې مزېدارې کولې، هغه به یار حق هم وله ورکړی دی، وی بس یو حق یې پاتې دی چې د بالا ماڼۍ په دې سړک زه ورته لاندې شم او دا را باندې راسوره شي او په دې سړک په دې بازار کې ګرځوم.
نور وسره موږ څوک جامه ولا سړی راوړي پیزار سړی راوړي کور ولا سړی جوړ کړی دی مهر سړی ور کړی دی دا ډاکټر له سړی بوزي د ډوډۍ تنظیم ورله دی کوي د دارو درملو دی کوي د بچو هغه دی کوي د سخر خواخه هغه د میلمستیا خدمت دی کوي د میلمنو نور څوک غریب نه وی بار روزه ایو پکې په امریکا کې دا غلا مخ کې په امامته کې منظم کوي مې بس خدا مونږ هم ستړي شوي یو مونږ هم ستړي یو بشیره بیا به اقامت په محترمه پسې کې بیا ورته اقامت وکړه ورته وی سپنیخ کا بشیره الله دا داسې لعنت نه دی خدای مونږ محفوظ ساتي شریعت هر چا خپل مقام ورکړي دا په ښځو پسې ګرځي کور کې دننه ناست دی بار روزه یو ښځه ولاړه نو هلته کې انجیوز والا جنۍ و بربنډه غوندې نو هلته د کور زنانه باټینګن بنګلی منګلی څه پخول لګیا ده غریبه نو دا ورته وایي دا څه کې وایي دا سبزي پرې کوم وایي دا چا راوړې ده وایي دا مې خاوند وایي دا څه له پرې کې وایي د خاوند او بچو ځان له پرې کوم چې ویې خورو نو هغه د انجیوز والا جنۍ ورته وایي په دې کور کې غوا ولاړه وه په موږي ګیه خوړه وی تاو دې غوا کې څه فرق دی غوالم ګیا راوړي او پیتېلی او تالم سبزي مبزي راوړي او خدمت دنالي غوام په دې موږي تړلې ده او بار دنیا ونه لیدا کور کې ولا خوراک راوړي او پیتېلی او سوټه کوي او تالم کور کې دنه خوراک راوړي او پیدې د ناخلی او کور کې دنه ناشته نه غوا بار دنیا ولیدا او نه تا بار دنیا ولیدا نو تاو په غوا کې څه فرق دی ور اوس عقل وته خی په خپل بنیاد دې کې د کور والا خره کور تر دن نشو چې خره دن نشو نو دا به چې ودا بوډه هغه انجیوز والا ته وي تاو د خره کې څه فرق دی دا خرم بارګر دی او تم بارګر دی خرابان نیم پڑی نشتا رسے پٹ سٹ کے نشتا او ستام سٹ کے رسے نشتا دام پڑی رانونو گردی او تم پڑی رانونو گردی گندونو سرا گردی دن او دام خوراک للکسات لرا دن نشی او تم لکسات لکورتا دن نشی ویزا خواری تا تا گورا میں تا تا گورا ناس تا دی خبرو تا گورا تیزنی نو دا قسم خزی گردی او پا خزو کے غلط پرچارو نکی نو چې داسې نره ښځی او تکړه بیبي وي تکړه نو هغې له چل ورځي او ورته بیا ویلی شي چې نه زما حیا شته زما عزت شته زه هغه بنیادم یم چې زما عزت په دې کې ده چې زه په پړونو کې پټ یم زه هغه کیلی یم چې په پوستکي کې بند یم نو زه به خشته یم او چې پوستکي رانه لرې کې او بربنډه مې کې نو بیا هغه کیله باندې ماشو بڼېږي نو زر څښا شي داسې ده که نه ده کومه کیله چې خپل پوستکي کې بند دی نو دا مزېداره پرته وي او چې پوستکي رته لرې که نو ماشي وبنګېږي نو زر څښا شي نو چې هوښیاره ښځه یې ورته وایي چې زما عزت برقه ده زما حیا زما ایمان دی او زما حیا او زما عزت زما پیغمبر دی او چې دا بیکاره ایمان والی دا کمزوري ایمان والا نو دا ورته ویره دا خو دې خو وي یا سړیه دا تاسو ټول اوس بار ګرځئ او مونږ هم په بورقو کې بند کړي یو مونږ به هم پکې بار ته وځو که نه وځه تکړه شه مضبوط ایمان کلک ټیک داسې نه یو بانګي په دمشق کې به جومات کې بانګ وي نو بانک په مناره کې وی دا لوډ سپیکر خو نه وی هغه زمانہ کې نو زمونږ شریعت لګي چې په مناره کې څوک بانک وی نو دې د حی علی الصلاة دپاره او حی علی الفلاح دپاره دا خپل مخ یو خوا بل خوا بارستی شي نو مناره کې بانک وی نو حی علی الفلاح چې څنګه مخ د منارې نه بار اویستو نو د جومات د خوا کې یو یهودي کا بابا ری داغه کور دی نو هلته په یو جینۍ نظر پریوت چې نظر یې په څنګ پریوت په جینۍ باندې نو بانګ یې زر په منډه خلاص کو او سر یې ورتا کو
جنې ته نیغې ګوري یا خدای دې په تڼا کسټ کورې کا بوډا بابا د شپې تو یو پردو کورونو ته ګوري جنې ورته نظر شو هغې ورته وکتل ای بابا ته څه کې پردو کورونو ته ګورې خوښه خدای دې بېخ وباسه شرمېدلې بابا ورته وی جنې ډېره مې خوښه شوې ومې لیدې او بس اوس مې خوړه نه صبرېږي او ما سره نکاح وکړه زه چې پې ورته تاوېږي ما سره نکاح وکړه ای بابا زه خو ستا د نوسۍ نام کشر یم د نوسۍ په د کړ وسۍ په ځای دی ما ته ځان ته مه ګورو ته ما ته شرمېږي نه بابا وی نورې خبرې پرېږده خو چې ته څه غواړې در کوم خو ما سره واده وکړه چې څه غواړې پیسې بنګله ډوډۍ چې څه دې خوښوي واده ما سره وکړه ای بابا ته خدای ته وګوره ځان ته وګوره او ما ته وګوره بابا نه صبرېده هغه جنۍ ورته وی ګوره زما دین بدل دی زه یهودا یم د یهودي لور یم او ته مسلمان یې بابا ورته وی زمونږ په مذهب کې یهودانې سره نکاح جایز ده مسله خو معلومه ده یهودانې سره نکاح جایز ده او ته څه وایي په خپل دین کلکه وه وی ستا په مذهب کې جایز ده خو زما ضمیر اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته واده شم زما ضمیر اجازت نه ورکوي د بابا ایمان ته مه ګوره د هغې هغې ته مه ګوره زه چې وادېږم یهودي ته به واده کېږم بل چاته نه واده کېږم جنۍ چې څومره مهر غواړئ ځمکه دوکان پیرې هغه زمانه کې چې څه وي ورته یاد کړل ته مهرباني وکړه ما سره واده وکړه بس زما زړه بیله جنۍ پوه شوه چې بابا اوس نه صبرېږي نو جنۍ ورته وایي نو زه خو به اله زه خو یهودي نه ما سوا بل چا سره نکاح نه تړم نو که یهودي کېږي راځه زه ټیک ده چې ته بوډا سړی او زه پیغلی یم رکوټې جنۍ او ته مسلمانې بوډی او عمر ډېر فرق لري نه پلار سره نه مور سره سلام هم نه ده کړی خو زه راځه بې سلا دې ښځی یم زه راځه راکوزي که چې زه بس نکاح تړو خو په دې شرط چې یهودي کېږي به ښځې مه کوه زما نکاح د سره جایز ده وی که جایز هم ده خو زما ضمیر اجازت نه ورکوي زه نه ودېږم مسلمان ته هغه بوډا بابا ورته وایي نو ښه نو خامخا دا شرط وي دقه شرط دی دا شرط منې بس راځه د اوس نه دې ښځه یم بس نکاح تړو بس ښځه دې شو زه چې ځو راځه وی ښځې بل شرط ولګوه او یا اتیا کاله بانګونه مې ویلي دي بس وی یا به دا خپل ایمان لرې یا به موصلې اوس به پته ولګي وی دا خبره دې مضبوطه روي وی ښه د ایمان مې پرېښود یهودي شوم درلم ښځې له ایمان لا خو چې ایمان مې پرېښود یهودي شم او راکوزېده په پوړی خپه وښویده په خوشحالۍ کې چې ټس شو لاندې راغې دا سټې په ځمکه ولګېدو مردار شو ختم ایمان لاړ زما وروڼو خدای دې د داسې ایمان نه وساتي دا زه نه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کراته یو انسان او د جنت په میانځ کې به یو لیش مزل وي یو لیش او داسې کار به تې وشي چې دا لیش مزل به پاتې او دنه به داسې کار وشي چې دی به دا جنت په ځای دوزخ ته ورلړه شي دا کچه ایمان پټینې ایمان وایي زه به له مونځونه کوم او غریب یم او خان بابا مونځ نه کوي او مالدار دی دا څه خبره زه ورله مونځونه کوم ته ځان لګې که ته خدای لګې نیت خو دې ده الله دپاره دی خو پیدا خو تا طرف خدای ستا په مونځونو څه کوي وایي زه وله روجې نیسم او پلان کې نه نیسي د هغه موټر شته او زما نشته نو هغه محنت کړی ته محنت وکړه د هغه به پلار محنت کړي ستا پلار نه دی کړی د هغه پلار محنت کړی د هغه نیکه به محنت کړي ستا پلار هم نه دی کړی نیکه دې هم نه دی کړی دا د ته محنت وکړه ډېره لکه اندازې چې پلارانې غریبانو محنتونه وکړه خدای مالدار کړه او دا مالداري بس ایمان دی بس موټر او موټر او موټر او پلان کې دا څه خبرې دي غټه قسم د خدای په ذات قسم درته خورم چې دا تندې دی خدای ته په دې مصله ولګو کړه دی نه د خدای لوی نعمت او سکون په د دنیا په یو نعمت کې شته او دا چاته خدای نصیب کړی دی وایه مونږ ته نه چې ته بانګ وې الله اکبر او بانګ وې او ته ورسره وې الله اکبر زما قسم په خدای کړه دی نه لوی نعمت برشته دا مطلب نه دی چې مال ښه نه دی خدای دې ټولو له ښې موټرې ورکړي مال ښه شی دی
خدای دې ټولو له بنګلې ورکړي، خدای دې ټولو له کارخانې ورکړي چې حجونه پکې وکړي، عمرې پکې وکړي، غریبانانو سره مدد پکې وکړي. مال بد شی نه دی، خو چې ایمان ورسره پرې نه دی، دین ورسره ختم نشي. د زمارونو مقصد دا دی چې ایمان به مضبوط کلک ټیټ. پس د الله قدرتونو کې به سوچ کوئ. شپې چې کله وده شي ستورو ته ګوره، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یا خدایا دا څومره ښکلي ستوري دي پیدا کړي دي، الله دا څومره ښکلې سپوږمۍ دې پیدا کړې ده، الله دا څومره ښکلې غرونه دې پیدا کړي دي، او الله دا بېستن و اسمان، الله اکبر، او دا څومره ښکلې رنګ، او دا خشته اوبه، او دا ابشارونه، او دا خدای دا ښکلې ځمکه، او دا خشته بچی چې د خدای را کړی دی، او دا ښکلې کور دې را کړی دی خدایا، او دا روغې سترګې دې را کړی دي. دې ته ګوره چې ستا ایمان مضبوطېږي. د خدای قدرتونو ته ګوره او د خدای لویي ته معلومه کړه. یا خدای ستا خو ډېره لویي خدایي ده، خدای زما عقل ورته نه رسي چې خدای هغه جنت به دې څونه ښکلي، او چې خدای هغه اور د دنیا دا دومره تیز دی چې هغه دوزخ به څونه لوی غرغنډی. دا د خدای قدرتونه ځان ته را مخکې کړه او ذکر کوه لا اله الا الله، چې وست کېږي ذکر کوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، او د قرآن شریف تلاوت کوه. دې سره ایمان مضبوطېږي. ذکر، تلاوت د قرآن شریف، درود شریف، دې سره ایمان مضبوطېږي. او د خدای په قدرتونو کې سوچونه او فکرونه کول، او دا سوچ کول چې خدای چې څه دي دا ستاره طرف نه دي، دا ارس خالق ته مالک ته، عزت هم ستا لاس کې دی، ذلت هم ستا لاس کې دی، بچیم ستا لاس کې دی، ژوند هم ستا لاس کې دی، جنت او دوزخ ستا لاس کې دی. زه به لګیم خپل محنت کسب، دې ته کسب وایي، بنده به کسب کوي، خالق خدای دی. زه به کسب کوم، خو خدای هر څه ستا په لاس کې دی. دا ایمان به ساتې. نو رب العالمین قرآن شریف کې به اعلان کوي وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. بیا الله پاک دې اسبابو سره او دې څیزونو سره د انسان دا ایمان مضبوط کی، کلک کی. نو چې ایمان کله مضبوط او کلک شي، امام رازی 360 دلائل د خدای په وجود لیکلي، 360 چې الله موجود دی، الله موجود، الله موجود. نو چې کم وخت کې مړ کېده شیطان ولا راغی، چې شیطان ولا راغی نو شیطان ته امام رازی خدای شته وي، یو څه دلیل وې دا همړ بیکاره دی، ولا باطل کو، وې دا دویم وې دا باطل، دریم ام ولا باطل کو، څلورم ام باطل کو. ولا الته شیخ نجم الدین رحمت الله علیه دس کوي. دا هم ګورې یوازې صوفي نه دی، لوی عالم بزرګ دی، تاریخ وګوره. هغه اودس کې یو شاګرد ورته اوبه اړی او لګیا دی په لاس اوبه اړی. شاګرد وایي خدای دا په داسې چلو شو، لوټې مې ورله په یو لاس تشې کړی. اخره کې موټې راواغېست او داسې وروشغه وایي چې نیکبخته بې دلیله خدای منم. اوهو شاګرد ورته وایي صاحب داسې چلو شو. وی امام رازي ځنکدن و امام رازي څوک دی؟ لوی عالم و فلسفي، او شیطان ورسره په باس دی. هغه ورته وایي خدای شته؟ شیطان وایي نشته. یو دلیل ایم ولا ختم، 360 کې ټول ولا ختم کړل، اخیري یو دلیل پاتې. ما ته خدای کشف وکړ، موټې اوبه مې واغېستې، ورو مې ویشتې، د هغه په سینه د پاسه ور پرېوتې. مې وایه چې بې دلیله. امام راضي اخره کې وایي مړه شیطانه ځه، بې دلیله خدای یو دی. نو شیطان ته پنجې وویستې، که دا ما موټې نه وې ورغورځولې نو اخري دلیل یې مولا باطل کړی، نو امام راضي به ډوب کړی. نو چې امام راضي ورته نشي ټینګېدی، ما ورته به ورته څه ټینګ شو. بس لنډ دا چې عقیده ټیټ کا، بس خالق و مالک الله. زه صرف کسب کوم، زه صرف خپل عمل کوم، عمل اختیار دی زما. کسب کې الله مال اختیار را کړی دی، او دې عمل کې درستو د طاقت خدای چي، لاس کې مې طاقت الله چي، سترګو کې الله چي، زړه کې خدای چي. خالق و مالک رب ذوالجلال. بس او خدای به مې بچ کړي د شیطان، ځان نشم بچ کولی. زه به خپل کوشش کوم، خپل محنت به کوم.
د الله قدرتونو کې سوچ، د الله ذکر کول، تلاوت د قرآن شریف.